سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي تاسو به راته ټول ښه ور واوسېږئ او دغه اختر مو په خیر او په خوشحالۍ سره تېر کړی وي او د صحت او عافیت جامې مو په تن وي. ملګرو نننۍ طریقه کې درته د مسنجر هغه 12 پټ رازونه ښیم او هغه 12 سیټینګ درته ښیم چې تاسو به انشاءالله تر اوسه لا خبر نه یئ. که خبر یم یو څونه به خبر یو، باقي نه به تاسو نه یئ خبر. نو زه کوشش کوم چې د مسنجر مهم شیان زه تاسو ته ټول ته درته وښیم. یوه غوښتنه ده له کوم کدر اوس هم زما چینل نه یې سبسکرایب کړی، سبسکرایب یې کړئ او سره دا بیل ایکن ووهئ تر څو له هرې ویډیو نه تاسو برخمن اوسېږئ. نو زه د ویډیو په طرف ته ویډیو شروع کوو. لومړی به تاسو راشئ، دغه یو ملګری دی زما، زه ګوره حمید سمسور په نامه دی، زه غواړم ده ته خپل نوم ورکړم. نو دغه ځای باندې به کلیک کوو، لاندې وګوره دلته زه یو نوم ورکوم چې هغه زما د خوښې نوم وي. نو هر کله چې زه دا نوم ورکړم هغه ته به هم همدا نوم ورکول شي، مطلب صرف په مسنجر کې به د هغه نوم زه چینج کړم، دې ته نیک نیم وایي. بل دویم طریقه درته ښیم، کریټ ګو ټو سیکرټ کنورسیشن. دویم په دغې ځای کلیک وکړو، مطلب دا زه د سره خاص میسج کوم، یو میسج دلته ورته لیږم او د دې ځانګړنه دا ده په 15 یا 10 ثانیو کې به دا میسج خپله ډیلیټ کېږي. ګوره زه دلته ورسره ټایم 15 ثانیې ورکړلو، ګوره دا 15 ثانیې وروسته خپله ډیلیټ شي. هغه یې که وګوري او که ونه ګوري دا اتومات ډول به خپله ډیلیټ شي. درېیمه طریقه درته ښیم، دغه بره خپل عکس باندې به کلیک وکړئ، کوشش کوم ویډیو لنډه شي او لاندې به راکړي یو ځای اکټیو سټیټس، په دې به کلیک وکړئ. دې ګټه دا ده که چېرته تاسو مسنجر فیسبوک کاروئ او دا کله آن وي نو تاسو به خلکو ته ښکاري چې دا سړی فیسبوک کاروي، او که کله آپ وي دا شی وي نو بیا به تاسو خلکو ته نه ښکاري چې دا سړی فیسبوک کاروي او که نه یې کاروي. نو بېرته یې ځان کوم چې خلکو ته ښکاره شم زه فیسبوک کاروم او هر چاته باید زه معلوم شم. څلورمه طریقه کې درته ښیم ملګرو، په دغه قلم نشان باندې کلیک وکړئ، یو ګروپ جوړوم، د مسنجر یو ګروپ جوړو، دغلته به کلیک وکړئ، یو څو ملګري هغه د خپلې خوښې ملګري تاسو انتخاب کړئ، یو 2 دانې یا 3 او بره اوکې باندې کلیک وکړو. دا شولو، دا د ګروپ جوړ شو. نو تاسو پکې میسج کولی شئ، هم خپل د خوښې ملګري ورکې اډ کولی شئ او نور سیټینګ یې خپله پکې کولی شئ. رانه ویډیو اوږدېږي، زه لنډ کوشش کوم. بېرته چې ځان لیو کوئ په دغه باندې کلیک وکړئ او دا لاندې لیو ګروپ په دې باندې کلیک وکړئ. پنځمه طریقه کې درته ښیم یو ګیم موږ څنګه په مسنجر کې چا سره وکړو. ګوره زه دغه ملګری راخلم، د سره یو ګیم زه کوم په مسنجر کې، دلته به کلیک وکړئ او بیا به میسج کې کلیک وکړئ، بیا به د ایموجي باندې کلیک وکړئ، دغه اول بال به تاسو راوالی او دا به ورته ولېږئ، بیا به دا بل بال راوالی دا به ورته ولېږئ. هر کله چې دا ولېږله بیا به د لومړي بال به کلیک وکړئ داسې، ګوره بیا به دا به ډریګ کړئ، خپله به دا نمرې درکوي، سیده به کوشش کوئ چې سیده لاړ شي، بیا تا ته نمبر درکوي. ښه بیا تاسو خپله وکړئ، ورپسې دا بل بال باندې کلیک کوم، ګوره داسې فوټبال شکل لري، نمرې ورکول کېږي چې ته به ډېر نمرې ګټې او که هغه به ګټي. یو انټرټینمنټ دی، یو د تفریح د خاطره ده، تاسو کولی شئ یو ملګري سره وکړئ. دا 2 نمرې راکړئ. شپږمه طریقه کې درته ښیم ملګرو، چې ویډیو لنډه شي، یو څوک هم خوښېږي. شپږمه طریقه کې دا درته ښیم چې یو څوک هم مجبور یې ډیلیټ کولی یا بلاک کولی نه شي، خو غواړئ د هغه میسج تاسو ته رانه شي، هم په فیسبوک او مسنجر کې در سره خو چې د هغه میسج تاسو ته رانه شي، په دغه اګنور میسج باندې کلیک وکړئ، بیا په دې اګنور باندې کلیک وکړئ. مطلب تاسو په مسنجر او په فیسبوک کې به وي، خو تاسو د هغه د میسجونو به ډېر تنګ یې، بیا دغه طریقه هغه سره وکړئ، هغه به تاسو ته نور باقي میسج نه شي رالیږلی. نو دغه طریقه بیا د هغه سره وکړئ. په 9مه طریقه کې درته ښیم دغه د خپل مسنجر ډارک موډ، دا وګوره تور ماډل جوړ کړئ، رنګ یې ورته بدل کړئ. بېرته زه بېلته سپین رنګ ته یې وړم. په 8مه طریقه کې ملګرو ته ښیم چې څنګه کولی شي یو میسج یو ملګري ته ولېږم او هغه اتومات ډول ډیلیټ شي، مطلب زه هغه یو ګوري او بېرته زه سمدستي ډیلیټ کړم. ګوره زه دلته یو میسج درته لیږم، سلام، زه په دې سلام بېرته پښیمانه شوم. وخت کې چې زه په دې کلیک وکړم او ریموو باندې کلیک وکړم، ګوره دلته ماته بره ریموو فار ایوری ون په دې کلیک وکړم، نو دا به هغه ته هم ډیلیټ شي او ما نه به هم ډیلیټ شي، دواړه مطلب هغه یې نه شي کتلی چې ده به ماته څه شی لګلي. خو که چېرته زما ډیټا بند شي او زه بیا ډیټا خلاصه کړم، بیا چې زه دلته کلیک کوم بیا
دا سلام مې د ماته به ډیلیټ شي خو هغه ته نه ډیلیټ کېږي ځکه ما ډیټا بنده کړې خلاصه کړې ده. دغه یو خصوصیت پکې شته دی ملګرو، دې ته هم پام وي. په نهمه طریقه کې درته ښیم چې زه یو هم مسنجر وکاروم او هم نور اپلیکیشن یې وکاروم. نو دغه اوپن چټ هیډ باندې به کلیک وکړئ چې تاسو د چپ اړخ ته به داسې یو هغه راځي. تاسو به هر اپلیکیشن هم کارولی شئ او چا سره به میسج هم کولی شئ، دې ځینې هم کولی شئ. او په دې یو ملګري په نوم باندې کلیک چې وکړئ، ګوره داسې کلیک وکړئ، په دې دریو نقطانو باندې کې بیا لاندې ګوره دا اوپن چټ هیډ لیکلی، په دې به کلیک وکړئ. دغسې بیا تاسو ته دا مسنجر خلاصېږي. تاسو نور اپلیکیشن یې هم استعمالولی شئ او هم مسنجر کې چا سره چټ کولی شئ. دا ګوره ما سره دا ګوره د ملګري عکس راځي، هم فیسبوک کارولی شم او هم دلته د سره بیا چټ کولی شم. لسمه طریقه کې ملګرو ورته ښیم چې څنګه دا خپل د یوزر نیم چینج کړمه. ګوره ما خو چینج کړی ده، خو تاسو صرف زه طریقه ښیم. کله چې تاسو یو ملګری تاسو په مسنجر کې لټوي، هغه نو دلته چې کوم نوم ورکړی هماغه نوم تاسو ته بیا هلته هغه ته راوړي. کوشش وکړئ دلته خپل نوم صحیح ورکړئ، که تاسو غلط وي هغه نوم صحیح کړئ، بیا برسیا باندې کلیک وکړئ. په 11مه کې ګوره دا ډېر مهم دی، د فوټو ان میډیا، په دې به کلیک وکړئ. هر کله چې دا مونږ دغسې آن وي، بیا چې تاسو ته څوک مسنجر ته یو عکس رالیږي، هغه به ډایرکټ ستاسو ګیلري ته ځي او اتومات په خپل سر به مطلب سیو کېږي. او هر کله چې آپ وي نو بیا هغه داسې چې آپ وي بیا نه ځي، مطلب خپله نه سیو کېږي. نو دا کوشش وکړئ دواړه بند وساتئ. په آخري طریقه کې درته ښیم یو کس تاسو ډېر ځوروي یا نه خوښېږي یو کس، هغه څنګه بلاک کړو. په دې به کلیک وکړو او بیا به که په مسنجر بلاک کوئ په دې بر اپشن باندې کلیک وکړئ، او که په فیسبوک کې بلاک کوئ په دې لاندې اپشن باندې کلیک وکړئ. ملګرو دغه وه طریقه. په دې هیله چې خوښه شوې مې غوښتنه بیا هم درله کوم زما چینل سره سبسکرایب کړئ. که هرې پوښتنه لرئ راته کمنټ کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان ښه اختر ښه وخت. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.